مینوالو نن در سره یو دوه نوې او تازه غزلې په دې هیله شریکوم چې تاسو به ترې خوند واخلئ او تاسو به یې ډېر خوښ کړئ. د دواړو غزلو نه وړاندې یو قطعه در سره شریکومه چې مزاحیه قطعه ده چې څومره چې درنېږي لاس پکېږي سپید پوش حاجي، څومره چې درنېږي لاس پکېږي سپید پوش حاجي، ځان دې لکه ټوکی د ډانګي په سر تړلی دی او ګیره برید دې سپین شو، نه دې سود نه دې حرام پرېښول، هسې دې پټکی لکه بانګي په سر تړلی دی. دا یو غزل دی او د غزل عنوان هم دی چې پښتون. د غزل مطلع عرض ده چې پښتون پښتون دی، که د لر او که د بر دی پښتون، پښتون پښتون دی که د لر او که د بر دی پښتون، وخت دا ثابته کړه چې نر دی زورور دی پښتون، وخت دا ثابته کړه چې نر دی زړور دی پښتون، او مصیبتونو ته ولاړ لکه د غر دی پښتون، مصیبتونو ته ولاړ لکه د غر دی پښتون، نه رستو کیږي که هر څو پر هر دی پښتون، او پښتو کوي پښتو پالي غم د کلتور هم کوي، پښتو کوي پښتو پالي غم د کلتور هم کوي، په خپله هر څوک نه هر کډه په سر دی پښتون، او په غیرت مري په مذهب مري په حیا سر ورکوي، په غیرت مري په مذهب مري په حیا سر ورکوي، په دې فطرت باندې اکثر او سراسر دی پښتون، او چې په تش لاس ټولې دنیا له په ډغره ورځي، چې په تش لاس ټولې دنیا له په ډغره ورځي، بیا خو بېشکه مټور او زورور دی پښتون، او لا خو جلب تیږه اشر او اتڼونه شته دی، لا خو جلب تیږه اشر او اتڼونه شته دی، لا خو په دود او په دستور ښه برابر دی پښتون، او داسې کوم فن دی چې پښتون پکې کمال نه لري، داسې کوم فن دی چې پښتون پکې کمال نه لري، پیژندل غواړي په صدف کې پټ ګوهر دی پښتون، او مقطع عرض ده چې همدرده دغه شمرخویه واکداران د وطن، همدرده دغه شمرخویه واکداران د وطن، د دوی د لاسه خوارو زار په هر ډګر دی پښتون. او یو بل غزل عرض دی چې زمونږه کړولو ژړولو له راځي، زمونږه کړولو ژړولو له راځي، دا ښکلي دلته ولې زورولو له راځي، زمونږه کړولو جړولو له راځي، دا ښکلي دلته ولې زورولو له راځي، او چا ویل هغه راځي او که نه ته چې پې مینې، چا ویل هغه راځي او که نه ته چې پې مینې، ما ویل کله ناکله مې سېزلو له راځي، او د وینې په رشته کې دا اثر عجیبه نه دی، د وینې په رشته کې دا اثر عجیبه نه دی، که زی 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 سړی بیا خپلو له راځي، او هغه چې به یې څوک نه پرېښودل د چا په سلو، هغه چې به یې څوک نه پرېښودل د چا په سلو، نن خلک دي د هغه خلکو سلو له راځي، او دا ځینې ځینې خلک چې په کور د زړه ودان شي، دا ځینې ځینې خلک چې په کور د زړه ودان شي، دا ځینې ځینې خلک زړه چولو له راځي، او نن پرېږده چې په ډرق ډرق ځان ته وجاړم په خپله، نن پرېږده چې په ډرق ډرق ځان ته وجاړم په خپله، زما څوک دي چې ما له غم جړلو له راځي، او هتیار چې د انسان د بربادۍ چرته ایجاد شي، وسله چې د انسان د بربادۍ چرته ایجاد شي، په توګه د ازمیخ زمونږ وجلو له راځي، او هغه چې څوک په خپله د خپل ځان ساتنې نه دي، هغه چې څوک په خپله د خپل ځان ساتنه نه دي، هغه خلک اکثر زموږ ساتلو له راځي، او دا فتح د پښتون ده که بریا د طالبانو، دا فتح د پښتون ده که بریا د طالبانو، انګریز په سپین میدان توبه ویستلو له راځي، او همدرده موږ به خود داسې سرتور سرونه ګرځو، همدرده موږ به خود داسې سرتور سرونه ګرځو، شملې او پټکي دلته کې ښاغلو له راځي، دا زمونږه کړولو ژړولو له راځي، دا ښکلي دلته
ولې زورولو له راځي. ډېره مننه. د الله په امان.